او دا ذکر دی او مړ شوی زیر د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه دی که ماښام نه مخکې مړ شوی سهار دی ذکر ویلی جنت ته به ځي د شپې ماښام دی ذکر ویلی د سهار د راتلو نه مخکې مړ شوی جنت ته به ځي پنځم ذکر د شداد بن اوس رضی الله عنه روایت ته امام بخاری راوړی دی امام ترمذی امام نسائی هم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې سید الاستغفار د استغفار سردار دا دی سردار سید سردار ته وایي ښه اوس پوه شئ چې دا به څومره یعنې فضیلت والا استغفار استغفار بخښنې غوښتو ته وایي نو اوس ته داسې استغفر الله اللهم انی استغفرک واتوب الیک یا الله ما وبخه یا الله زما ګناهونه وبخه زما کوتاهیانې وبخه ټول استغفار کې راځي خو سید الاستغفار سردار د استغفار یعنی بهترین استغفار هغه دا دی ان تقول چې ته دا ووایې اللهم انت ربي اے الله ته زما ربي لا اله الا انت نشتی د عبادت حقدار مگر ته خلقتنی تا زه پیدا کړی ما وانا عبدک او زه ستا بنده یم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت او زه ستا په وعده او لوز چې تا سره مې کړي دي ولاړ یم د خپل طاقت موافق د الله سره موږ څه لوز کړی چې د الله بندګي به کوو لوز دی که دا لوز کم وخت کې شی عالم ارواح کې آدم علیه السلام چې کله پیدا شو هغه وخت کې دا لوز فطرتي من کړی دی یعنی فطرت کې هم دا خبره پرته ده دې باره کې تفسیر درسونو کې شو او دا لوز موږ په مخ هم کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا لوز موږ په کلمه کې هم کوو لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا ټول لوزونه دي نو دلته اقرار بنده کوي چې یا الله ستا سره چې مې کوم لوز کړی دی په هغې ولاړ یم مستطعت د خپل وس مطابق واضح د خپل وس مطابق وس نه بره څوک څه نشي کولی نشي کولی وس نه بره یعنی لوز ستا د الله سره کړی چې یا الله ستا بندګي به کوم او بندګي یو دام دی چې ته د الله په لاره کې مال ولګې او مال تا سره نشتی نو تا لوز سمات کړی خو نه دی خو دومره دی چې دغه ځای کې ستا وس او طاقت نه و ځکه دا خبره وکړه اعوذ بک من شر ما صنعت پناه غواړم په تا سره د وبال د بدو کارونو زمانه یعنی ما چې کوم بد کارونه کړي دي یا الله د هغې د وبال نه مې ساته اقرار چې او ما بد کارونه کړي دي او څوک دی چې د غلطو کارونو او ګناهونو پاک دی تاسو کې څوک پاک دی او څوک دی چې ټول عمر یې صرف نیکیانې کړي ګناهونو نه پاک څوک دي صرف پیغمبران دي بیا مخکې وایي چې ابوء لک بنعمتک علی زه اعتراف کوم د هغه نعمتونو چې تا په ما باندې کړي دي و ابوء لک بذنبي او زه اعتراف کوم د خپلو ګناهونو اقرار کوم د ګناهونو دا انسان څومره یعنی د زړه نه دا یره د سړي ختمه شي که نه چې ښه صفا موږ اقرار کوو چې یا الله موږ نافرمانیانې کوو بیا هم الله ته نه واپس کېږو دا د یرې ختمېده دي او د زړه سختېده دي یعنی سحر ما بلکې په خپل هم چې مجالسو کې ناست یو یاره زه د الله کمزوری او ګناهګار بنده یم ښه صفا یې وایي ښه ګناهګار یې نو مخکې دې څه اراده ده مخکې مې اراده ده که د ژوند به دقې شان رواني او په ژبې په سر دا ټکی پروت دی چې او زه ګناهګار یم الله ته م وایي مخلوق ته یې م وایي نو ګناهګار یې مخکې څه کې د ګناهونو نه وبند شي که نه توبه وباسه واپس شه الله ته چې سړي د زړه نه یره ختمه شي اقرار کوي او سره د اقرار ژوند یې حق شان روان دی بلکې ښه بدتر کېږي ژوند یې ځکه یو چا دا خبره لیکلې وه کتاب کې وی د غمونو پیټې د انسان په سري او هر غم ورسره وي
که زمونږ دې غمونو ته دې وکتو نو هر چا څه نه څه غم شتي که نه او که دې چا نه تپوس وکړي چې غم دې څه دی نو دومره یو پړپړه به راته راشاټه کړي چې نه ختمېږي نو یې هر غم د په سر راغستی دی سوای د یو غم نه او غم د دې سره چې الله به رانه راضي او که نه وي دغه غم وي موږ سره نشته نور هر یو غم موږ راغستی دی د بچو غم د ښځې غم د دنیا غم د ملګرو غم د شهرت غم د جیداد غم د صحت غم هر غم هم راغستی دی چې نه دی راغستی نو دغه یو غم دی چې الله به رانه راضي او که نه وي راضي دا غم د لږو خلکو سره دی زه حیران شم چې یو سړی د ګناهونو اقرار کوي او یره ختمه شي او غم ختم شي بیا خو غم ډېرېده په کار دي چې او زه ګناهونه کوم مخکې اوس کوشش کوم چې د ګناهونو نه ځان بند کوم فاغفر لی نو یا الله ما وبخه استغفار ورته وایي که نه بخښنه غواړي فانه لا یغفر الذنوب الا انت ځکه بې ستا نه بل څوک بخونکی نشتی بل څوک داسې شتي چې ګناهونه وبخي نشتی اوس دا سید الاستغفار دی ښه یعنی دا یو پیر زمانه تپوس هم شوی چې سید الاستغفار کم ذکر دی هغه دا دی واوره اوس قال رسول صلی الله علیه وسلم وی ومن قالها من النهار موقنا بها چا چې د ورځې دا ذکر وي په یقین سره موقنا بها که دا پکې شرط دی ګورې او په یقین سره به یې کله ووایې چې پوهېږي پې ما راته په اوله کې دا خبره وکړه چې اذکار وایي نو په توجه سره ځان پې پوه کړه چا چې د ورځې وي موقنا بها سهار یې دا ذکر وي په دې یقین دی فمات من یومه قبل ان یمسی او دی په دغه ورځ مړ شو د ماښام د راتلو نه مخکې فهو من اهل الجنه نو دی په جنتیانو کې یو ذکر دی ورخه سهار ته ووي هیڅ پروا مه کوه ماښام راتلو نه مخکې که مړ شو جنت ته به ځي ومن قالها من الليل او چا چې د شپې دا ذکر ووي وهو موقن بها او د هغه پې یقیني فمات قبل ان يصبح او د سهار د راختو نه مخکې مړ شو فهو من اهل الجنه نو دی به جنتیانو کې موږ کې خو هر سړی دا غواړي چې موږ جنت ته لاړ که نه بله دا یره را سره مي هر مسلمان سره دا یره ده که مړ شوم نو الله ته به څه ویم دا ذکر چې دی ووی توحید دی برابري ایمان دی په الله برابري په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او دا ذکر دی او مړ شوی زیر د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه دی که ماښام نه مخکې مړ شوی سهار دی ذکر ویلی جنت ته به ځي د شپې ماښام دی دا ذکر ویلی د سهار د راتلو نه مخکې مړ شوی جنت ته به ځي په ضمن کې خو دعا غوښتی شوی دی چې الله ګناهونه راله وبخه اخو د الله بخي اخو بل فضیلت دی اخو تا ګناهونو بخښنه غوښتلې ده اخو به د الله بخي هغه بله مسله ده زیاتي فضیلت یې دا دی که مړ شو جنت ته به ځي او جنت ته به په دې ځي ځکه چې الله راته ګناهونه وبخل خبره بخښنې له راله جنت ته ولې ځي ګناهونه یې ته وبخل او تا په دې کې دن نه د ګناهونو بخښنه د الله نه غوښتې ده دې نه دا هم راووته دا مسله مخکې ذکر شوې او د کتاب په اوله کې چې دعا د غوښتو آداب یو ادب د دعا د غوښتو دا دی چې د الله په مخ کې به عاجزي وکړي نو دې کې عاجزي شوې ده چې یا الله زه ستا بنده یم ما ګناهونه کړي دي تا نعمتونه را کړي دي ما نافرمانیانې کړي دي تا احسانات کړي دي خپل ګناهونو اقرار کوم یا الله ته راله ګناهونه وبخ